الکه ماجد رالی زه به ورسې واره به لمونځ وکړم ملک صاحب منظر ټیم خو نه دی لمونځ کوي و د لمانځه ټیم خو نه دی ما ته معلوم دی زه به یې 2 رکعاته نفل وکړم اصلي ملک صاحب درځه یا الله ته زما مراد پوره کړي یا الله ته زما مراد پوره کړي یا الله ته زما د زړه مراد پوره کړي یا الله ته زما د زړه مراد پوره کړي یا الله ته زما د زړه مراد پوره کړي د زړه مراد پوره کړي یا الله ته زما د زړه مراد پوره کړي یا الله ته زما د زړه مراد پوره کړي زما د زړه مراد پوره کړي یا الله ته زما د زړه مراد پوره کړي دا تېر کال هم زه راغلی وم دی دلته په دا مسجد کې ناست دی یا الله زما د زړه مراد پوره کړي دا اوس زه راغلم اوس دا دی بیا ناست دی ونه چې یو ستونزه شته تر اوسه پوښتنه چې نو که خیر دی چې دی دلته په دا مسجد کې ناست دی دا دعاوې غواړي د زړه مراد پوره کړي یا الله ورور زه په روش کال رالم دا مسجد هم ته دلته ناست وې دعاوې دې غوښتلې اوس سږ کال رالم هم ناست دی کومه ستونزه ده کومه پریشاني ده چې دا په دا مسجد کې ناست دی وایي الله پاک زما مراد پوره کړي یا ورور زما د سترګو نظر نشته په اکسیډنټ کې زما د سترګو نظر ولاړ ښه ستا د سترګو نظر نشته د څو کاله څخه په دا مسجد کې ناست دی د الله پاک څخه دعاوې غواړي سوانه 15 کاله کېږي چې به سوالات دغه یوازې در کوم زما د سترګو نظر راشي ښه 15 کاله دې کېږي دلته ناست دی و ځوانه بیا هم د سترګو نظر نه دی راغلی یا قربان نه دی راغلی ته ما پیژنې یا ځوانه نو زه تا څه پیژنم زما د سترګو نظر ولی او ما ته پیژندلی وای ښه نو ته ما نه پیژنې یا زه خو چې یم ډېر سرمایداره یم د یو علاقې خان یم زه ځمه 2 رکعاته نفل کومه چې زما نفل ختمیږي چې زه د تا پرې راځمه که ستا د سترګو نظر نه و راغلی ستا سترګې نه وې سمې سوي زه پانسۍ در کوم بل کار نه در کوم هلکه خدای وکړه زه ځمه 2 رکعاته نفل کومه دا ساعته پر ده باندې نظر ساته دی چې څه ونه غورځېږي ښه دی سمه ده خنجې سمه ده یا الله یا الله زما د زړه مراد را پوره کړي یا الله زما د زړه مراد را پوره کړي یا الله ما کومه ګناه کړې ده دا سړی ما وژني یا الله زما د زړه مراد را پوره کړي یا الله زما د زړه مراد را پوره کړي یا الله زما د زړه مراد را پوره کړي یا الله ته زما د زړه ارمان را پوره کړي ځوانه وی شکر دی خدای پاک زما نظر علی زما نظر علی یا الله لاک لاک شکر دی خدای پاک زما نظر باته علی شکر دی الحمدلله یا الله نظر دې راغلی د الله شکر دې وکړئ او شکر دی الحمدلله ولې بیا نه کاږم د الله شکر 15 کاله پر دا ځای ناست ولې تا د الله څخه دعاوې غوښتلې په خلاص نیت نه وې د زړه څخه د الله څخه دعا نه غوښتله چیرې پر تا باندې تنګسه راغله پر تا باندې بوج راغلی چې تا دا ملک صاحب ما وزني بالکل اخر دا د تا ستا امتحان اخیستی او تا الله پاک ته په خلاص نیت باندې پر سجده سولې په خلاص نیت دې د الله پاک څخه دعا وغوښتل او الله پاک قبول کړه او بالکل دغه الله چې موږ ته غواړو په خلاص نیت به غواړو په صفا نیت به غواړو الله پاک قبلوي هغه ته په سجده سو دغه څه دی وغوښتلو چې دا سړی ما وزني زله اخلاص مو وغوښتل زله د خلاص دی وغوښتلو الله پاک نظر درکړي ډېر شکر یا الله شکر زما نظر علی بس ډېر خوشاله ډېر خوشاله شکر موږ تاسو له پکار دی چې هر وخت موږ د الله څخه دعا غواړو نو په اخلاص به غواړو نو الله تعالی به قبلوي